په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په طه او په یاسین کړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ د رحمت شاه سایل صاحب دپاره خاص کړی شوې ده 6 جون 2021 کال. د هغې ته به د عقیدت پرزونې وړاندې کولی شي، هغه که د نظم په حواله سره وي، که د غزل په حواله سره وي، که تصویري پیغام وغیره داسې ډېر. دا مونږ هم یو هڅه وکړل د هغې لړۍ او کړۍ مونږ ځان وګرځو. او دلته ما سره یو غزل دی د ساحل صاحب، نو زه به هغه چې کوم دی وړاندې کوم. خبرې خو پوهان خلک به کوي، زه ناچیز به څه د ساحل صاحب باره کې خبرې وکړم، ولې ساحل صاحب یو لویه هستي ده او موږ خو لا اوس د ادب زده کوونکي یو. نو بلا تاخیر زه راځم هغې غزل طرف ته، ستاسو ټایم نه خرابوم. غزل دی چې مطلب یاره د ارمان ارمان تا ته زما د ارمان څه پته ده، ارمان ارمان تا ته زما د ارمان څه پته ده، ما درته څنګه کاته تا ته د ځان څه پته ده. زم چې په مخکې مخکې څومره زم کوڅه په کوڅه، زم چې په مخکې مخکې څومره زم کوڅه په کوڅه، په شا شا ګورم په قدم قدم کوڅه په کوڅه. د زړه د ورکې تماشې د ورک جانان په لټون، د زړه د ورکې تماشې د ورک جانان په لټون، کلی په کلی لاړم چم په چم کوڅه په کوڅه. کورونه وي خو سر کوڅې ته راښکاره نه کړي څوک، کورونه وي خو سر کوڅې ته راښکاره نه کړي څوک، د بنجاري په شان نارې وهم کوڅه په کوڅه. دلته مې هر درته په شان د لیونو کتلي، دلته مې هر درته په شان د لیونو کتلي، دلته سهار مازدیګر تلی یم کوڅه په کوڅه. او تنده مې واخلي خپلې تړمې تړمې اوښکې وڅښم، تنده مې واخلي خپلې تړمې تړمې اوښکې وڅښم، تاوده تاوده بادونه خورم د غم کوڅه په کوڅه. او مقطع ده چې زه د ساحل زړه یم، زه د ساحل زړه یم، که بې مینې شومه وبه مرمه، زه غم د مینې ګرځولی یم کوڅه په کوڅه. وسلام.